درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اجو ملک زوی ورته आवाज وکړ چې کلندرا مخ کې سیټ وزګار کا دمه در سپیرا وسته ونه هغه کې نو لپکی نو کلندر اوس ماتم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زموږ غلې ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نکي مال ورته چې دی خوراش چې ملک زوی دا سلاره طرف تراغه ماته دا سو کتنو ویجی دا زنانه دا مخ کسی ما دا خو زنانه نه دا خو شاملات تا دا زنانه دا کستا موری ستا خوري ستا خزي خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا پنځه لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارې والا تل مالو دراو چې وې درو له مال الکه خبره اور اگر امنډه کې چې ګینه سیټ ورته پریدي مالته خو ککړه کو نه پرې خو خارش دا در نه روانه شو نه شرمېدلو به غیرت د ذلیل بچو کمسلو کمیناو دا چې خپل خزلم چرته ډولۍ شي هغه خزي درته سپای ښکاری چې کمی په کورونو کې ناست دي او تاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړیو په خوا به دا اینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به په خوا اینده وي ګرځېدی نو یو سړي په هغه اینده وي داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال به راوړي او په کوواټ کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چرته هم په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر ہاؤس جوړ کو نو توهین صدر شو نو دفصول مارشل الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم یو تعدد سي چل کړي مالما خدا نه دی
صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي. ما دا نه دی ویلي. ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش. ما ته وګورئ، ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه. ماشاءالله عدالت تماوي چې دا څلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه. مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو، د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو. مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته. سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم. امیجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو. بس پدرے کہانی میں واچول پسلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے. ما دل ما خو نوے وعدہ کڑے دیو مال چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول. माता मार्शल्ला अदालत हुई थी अभी माला जो के चाहो करो तुम्हारा हूं. जो के चाहो कैद हो या जुर्माना हो जो आपकी जी में आए. सलोर जर रुपए जुर्म कम और पमेजबान दे सलोर जर रुपए वागस्ते और ब्यारानात कड़ाई हुई थी. तो खबर पोएगी چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدي لارې تشم بیا در تطرقه خبرم نشم کولی. چاته بچو کسو پکور کې ګډيږي وای بس تاسو کار دې مونږ سره یو سیږي خړا لعين هغه ته وي خړا لعين. ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګي نشي سورولې لوري سوره کړی. الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم. اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړم یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې. استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت نمبر پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما خو درته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو. مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله دې به مونږه جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وزي که خیال کینو هلکه دا چلم دغه یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس بڑا رب دې خپل لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته. هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملا داس 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 غټ راغی السلام علیکم. په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم. دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه له شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خور وې د وبو چې غلوک ټول مې کېږي او په دې اٹک سین کې به ورچو زئی او بیا مان در ټوپ کړی وې چې زئی رخصه چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو
یو اس بي او پکې راغلی او هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي. جګړه شو ماته دا تاسو غوندي خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره یې ټول د جماعت کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان تور نه دا کړی خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس اگر رؤیت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېګمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نزي او دغه وګوره میاشت ګوري څوک اوږي تګي نهر بربند معززین میاش نګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډی پی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تګي نهاري ګور ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا را صحیح کیږي پلازي کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې داغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناس دي ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ فدی کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډک چې اوس مې ولټاونه نیس خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکت ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کې روزه ٹھیک شو ګراز ورکم دوی څه وایي دا یو سوشل پسندی دا یو سوشل پسند ملیان دی حکومت له مشکلات پیدا کوي یو سوشل پسندی هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 غنټه غول په سر تپای کنه تپای 24 غنټه په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایزوي له کلاشن کوپ ور کړې نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به دا شلخه تماچ ګړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په
کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا خو کا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زه معاف نکړم د قوم زه معاف نکړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لیدل چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په ومه پیړۍ لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زماف نکړم قرانونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خود سکه چې پیلی او دویم جمعه تم رانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چیزی او راځي کړه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي اما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته او بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او اخرى او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته ناراض دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں وچ باغ دے پن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے او سلوٹ ہو اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو په یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړاندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه
دا په دې بازارونو کې دا کم داسې ګرځي کنه دا یو ترک او چې ترک شي په دې وخت سو شوي نو دیو سمزا کمکل بچیا کو ولې زی تعالی د سړی توپ چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدل نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره سٹیمپ دے کہ قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفصیل بجلی گر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی تو قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشتا کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړی ته واله دا به وقوفي ای به کنه وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستنې نه جوړېږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتله مونږ کور ته نو په سپینه تانه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او وسله ولاړی تاسو ته پتا ده بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناری خزم ځان سره کسٹمنی برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیس هم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وایشه ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځوانې په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو داسې لاسونه وال چې څو ور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بوډای چې دا نو دی ته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دم اچي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه لاره نه منډه کړي دا چې دا څه قمقله پکې ناشته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی ایو کوچی بل کوچی ته وی چې پته خان وروره هغه چې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناست وي جمع او سخته یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نرستو به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخنی دا ډېره چې پته خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناست وي ګرميږي به او چې کله دا اور بالتمی او دا بي وقوف قوم دی بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزوي او خزراشي صاحب شمه ممه په دغه کې لګولي او ورشي بابا ترست په قبر په دې خپل باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره وي خپه نشي ایو سره مونږ نه کولو خزه په زور راوستلو جمعات کې موچای وچی چلو نو چې کور تلاړو خزه په سې کوتک راواغستو چې ماته ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه او دا مونږ تندې مې ورته یې خنو چې موچای وخورم نازیزانو عرض مې داو چې دا منځونه و غیره زمونږ چې دي دا په مونږ راس نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پیژندل نه دی
یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړ ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خدا سي ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کړي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو چې ډېر بېقراره ورته یې وایي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه عثمان تپوس